دا نجلۍ پوهه شوه چې پر تور تخته باندې لیکل شوې مسله غلطه ده. که څه هم هغه پوهېده چې صحیح مسله څنګه ده، خو هغې ځان داسې وښود چې ګواکې په هیڅ نه پوهېږي. کله چې هغې بلې نجلۍ ته کتل تل به یې تندی تریو. پروفیسور هم داسې فکر کاوه چې هغې بله نجلۍ له حده زیاته ارزولې ده. خو کله چې نجلۍ او نیا دواړې لاړې، نیا دا د پروفیسور ستونزه وبله. خو نجلۍ هغې ته وویل تا د اکسپوننټ منفي نښه هېره کړې، له هغه ځایه موضوع خرابېده. نیا زر هغې ته وویل چې بیرته صنف ته لاړه شه. نو د څو کسانو په موجودیت کې نجلۍ د څو کرښو په وسیله اصل غلط فورمول په کامل ډول سم کړ. پروفیسور ډیر حیران شو. هغه د دې مسئلې په حل کولو نیم ژوند تیر کړی و. اوس دا یو کوچنی نجلۍ اسانه حل کړه. په دې کار سره پروفیسور د نجلۍ پر وړتیا قانع شو. خو د نجلۍ له وړتیا سربیره پروفیسور زیات حیران و چې نجلۍ ولې له دې وړاندې ډېرې زیاتې تېروتنې کړې وې. خو نجلۍ ویل زه باید د مشرانو خلکو اصلاح ونه کړم. هیڅوک تر ځان هوښیار انسان نه خوښوي. کله چې هغه لاړه، نیا نجلۍ یوه دیوال ته یوړه. هغې ویل چې د دیوال هر تشزه یوه 1000 کلنه مسئله ده. یوازې هغه کسان چې دا مسئلې حل کړي کولی شي چې انځور یې دلته وځړول شي. او ستا مور یو وخت دا چانس درلود چې یو مسله حل کړي، خو هغې دا د خپلې کمزورۍ له امله پرېښوده. په دې وخت کې ماري پرېکړه وکړه. هغې غوښتل چې د خپلې مور نیمګړی کار بشپړ کړي. د ماري د استعداد له امله نیا غوښتل چې هغه له خپل ماما څخه لرې کړي. له دقیق روزنې وروسته هغه بیرته مسئله حل کولو ته لاړه. خو د هغې ماما د خپلې خور له کار سره سخت مخالف و. څرګنده شوه چې د ماري مور یو نابغه وه، خو د خپل استعداد له امله هغه له خپلې مور څخه ډېره زورېدلې وه. هغې دې ته اړ کړې وه چې ټول وخت علمي تحقیق وکړي. ډېرو جنجالونو د هغې د ذهن وړتیا ورو ورو ختمه کړه. بدبختانه هغې یو خراب سړی هم د خپل ژوند لپاره پیدا کړ او له هغه سره یې واده وکړ. کله چې ماري وزېږېده، سړی ناڅاپه ورک شو. د ماري مور ډېره غمجنه وه او ځان وژنه یې وکړه، ځکه نور یې غم نه شو زغملی. له مړینې وړاندې هغه خپله لور خپل ورور ته وسپارله چې د نجلۍ ماما کیږي، او هیله یې درلوده چې لور یې خوشحال ژوند ولري. خو لکه څنګه چې نجلۍ لویه شوه، د هغې استعداد ورو ورو ښکاره شو. هغې یوازې په ریاضیاتو کې علاقه پیدا کړه، د دې لپاره چې دا خپله خور د زندان له سرنوشت نه وژغوري. تر حتی ماري د مطالعې پر وخت هم له ځان سره یوړه او چکر ته یې وایسته. اوس د ماري نیا د ماري لپاره سختې هیلې لرلې. نیا خپل زوی محکمې ته کش کړ. دلیل دا و چې د ماما شرایط یې ډېر خراب دي. هغه نشي کولی چې ماري ته ښه زده کړې برابري کړي، او دا هم د یوه نابغه نجلۍ له ژوند سره خیانت دی. د هغې د نیا وکیل ډېر قوي و. یوازې په څو خبرو کې د نجلۍ لیدو حق ترلاسه کړ. که څه هم د نجلۍ ماما ناراضه و، خو د قاضي د حکم پر وړاندې بېوسه و. څو ورځې وروسته نیا ماري ښار ته یوړه. هلته لوړ تعمیرونه، ځنګلونه، موټرونه او باسونه او اژدها و. هر ځای ماري ته نوې ښکارېده. د هغې د نیا کور هم ډېر لوی و او هلته یې د خوښۍ پیانو هم وه. دلته ماري کولی شوه چې څومره غواړي مطالعه وکړي. هغې ته دا چانس هم ورکړل شو چې خپله مور په درسونو کې ترشا کړي. 2 ورځې وروسته نیا هغه بیرته واستوله او ډېرې ډالۍ یې ورته واخیستې. که څه هم ماري نیا ډېره خوښوي، خو نه غواړي چې له نیا سره ژوند وکړي. هغې هیله لرله چې مامت به یې واده وکړي چې بیرته به یې ونه لیږي. په دویمه محاکمه کې د ماري د مسؤلیت د ګټلو لپاره نیا د نجلۍ اصلي پلار پیدا کړ، ځکه چې نیا له بلې خوا له زیف نه استفاده کوله. دا سړی له راتګ سره سم غوښتل چې ماري نیا ته وسپاري، خو خوشبختانه قاضي د وکیل د پرلپسې پوښتنو له لارې وموندله چې دا سړی له کلونو راهیسې خپلې لور ته نه دی راغلی. هغه ان د خپلې لور نوم نه پیژني. دا ډول پلار هیڅ حق نه لري چې د خپلې لور د سرنوشت په اړه پرېکړه وکړي. کله چې د مقابل لوري دروغ افشا شول، ماما آخر کار تسلیم شو. بیرته کور ته تر ستنېدو وروسته ماري ډېره خواشینې وه، ځکه د هغې پلار ته معلومه شوه چې زما یو لور شته، خو بیا یې هم پلار یې د کلونو لپاره د هغې لټه نه ده کړې. هغه هیڅکله د پلار مینه نه ده احساس کړې. هغې فکر کاوه چې پرېښودل شوې ده. د زیږېدو له ورځې هغې فکر کاوه چې زه د ټولو لپاره بدبختي جوړه شوې یم. دا ځل ماما نجلۍ ته تسلي ورنه کړه، بلکې هغه یې د زیږون روغتون ته بوتله. هلته یې هیڅ نه ویل، یوازې ورته ویل چې انتظار وباسي. نه پوهېدل چې څومره وخت تیر شو. ماما هغه له خوبه راویښه کړه او ویل مخکې وګوره. په پیل کې ماري ونه پوهېده چې ماما مې څه وایي. یوازې دا یې ولیدل چې ټول خلک تندي تریو کړي دي. خو کله چې یو پلار له زیږون خونې خوشحاله و، ټول خلک خوشحاله شول. تر هغې ته ویل دا هغه صحنه ده کله چې ته وزېږېدې. موږ تر دوی ډېر خوشحال وو. ته ټولو ته ګرانه وې، ته پر هیچا بار نه وې. په دې وخت کې نجلۍ خپل دردونه هیر کړل. ټپي روغ یې هم روغ شو. که څه هم ماما یې د احساساتو څرګندونه نه کوي، خو له ماري سره بې حده مینه او ډېره پرګرانه ده. هغه به د ژوند رښتینې معنی هغې ته په ساده ترین ډول وښيي. نږدې وه چې دریمه محاکمه پیل شي. دا ځل د ماما وکیل د ماري د مور د مرګ سند راوایست. هغه وکیل ته ویل تا هیڅکله د خپلې لور پر ځای اندېښنه نه ده کړې. تر هغې چې ستا لور له یو سخت غم سره مخ شوه، تا هیڅ فکر ونه کړ. ستا ظلمونو ته تعلیم ویل. حتی تر هغې وروسته چې ستا لور مړه شوه، ته خپلې لمسۍ ته له کلونو راهیسې نه وې راغلی. خو
خو کله چې ته د هغې په استعداد خبره شوې هڅه دې وکړه چې هغه د خپل ځان کړی آیا ته غواړې د خپلې لور کړنې له خپلې لمسۍ سره تکرار کړې؟ د وکیل د پوښتنو پر وړاندې نه خپله دفاع وکړه. هغې وویل شاید مخکې له دې چې ته دلته پرېکړه وکړې ما داسې مسؤلیتونه لرل چې د مور او لور تر اړیکې زیات وو. تر ټولو ستر کشفونه چې د دې سیارې ژوند ښه کړی موږ تاسو له هغو نادرو او جالبو خطرونو څخه ژغورلی یاست. که موږ نه وای تاسو به لا هم اوس په خاورو کې وای. او زه فکر کوم که زما لور نن دلته وای ښاغلي وکیله هغه به ستا دا بې اساسه تورونه تکرار نه کړي چې ګواکې هغې خپل یو روښان راتلونکی پرېښود یوازې په دې خاطر چې ما ورته سور موټر وانخیست. بیا د نیا وکیل ویل که څه هم د نجلۍ د ماما عاید کم دی خو نجلۍ د یوه نابغه ښوونځي وظیفه رد کړې. ته د یوه نابغه انسان ژوند داسې ختموي. آیا دا واقعاً له نجلۍ سره انصاف دی؟ د وکیل د تندو پوښتنو پر وړاندې ماما هیڅ نه شو ویلی. وروسته قاضي ولیدل چې دواړه اړخونه ځینې خبرې لري نو یې پرېکړه وکړه چې ماري د یوې پالونکې کورنۍ ته وسپارل شي. کله چې هغه 12 کلنه شي پرېکړه دې وکړي چې له چا سره ژوند وکړي. که څه هم ماما یې ناراضه و خو بیا هم پالونکې کورنۍ ته ولاړ. د هغوی شرایط ډېر ښه و نه یوازې دا چې پیشو ساتلې خوښ و بلکې د ماري د خوښۍ پیانو هم هلته وه. که څه هم هغې کورنۍ نه غوښتل چې دا ومني خو ماما ویل چې دا د نجلۍ لپاره تر ټولو غوره انتخاب دی. نو بله ورځ هغه خپله ماري هلته ورسول او نجلۍ تر وروستیو شیبو پورې ورته ویل هیله ده چې له لیرې مزه خو ماما یې ترې لاړ. که څه هم ماما یې ډېر زیات خفه و خو د واقعیت پر وړاندې بېوسه و. ثابته شوه چې نجلۍ د ریاضیاتو یوه نابغه ده او ماما یوازې یو بېسواده میخانیک و. د دې لپاره چې نجلۍ ته ښه زده کړې پیدا کړي ماما یې مجبور شو چې هغه یوې پالونکې کورنۍ ته وسپاري. خو دا هم د دوی د اصلي وادې خلاف و. یو څو ورځې وروسته ماما ډالۍ واخیسته چې ماري ته ورشي خو نجلۍ نه غوښتل چې له ماما سره وویني. ماما پوه شو چې شاید نجلۍ له ما څخه خفه وي. هغه بله چاره نه لرله پرته له دې چې ډالۍ پرېږدي او بیرته لاړ شي. د زړه ناامیدۍ سره هغه فکر کاوه چې نجلۍ به یې تل لپاره هیر کړي. خو همدا ورځ هغه یو خبر ترلاسه کړ. کله چې یې واورېدل چې د مارۍ د خوښۍ پیشو د ډاکټر لخوا د وژلو په حال کې ده نو سمدستي د منلو مرکز ته لاړ او په وروستۍ شیبه کې پیشو وژغورله. هغه ته ناڅاپه یاد شو چې مور یې د پیشوګانو له الرژۍ رنځېده. نو سرپرست کورنۍ ته لاړ. څنګه یې چې اټکل کړی و د هغه مور هم هلته وه او د یوه ښوونکي مرسته یې ترلاسه کړې وه څو خپله روزنیزه برنامه پیل کړي. ماما یې یوه پاڼه راوایسته او غوښتلې چې مارۍ له ځانه سره یوسي خو مارۍ پرته له دې چې څه ووایي وتښتېده. ماما هم سمدستي ورپسې لاړ. نجلۍ ترې وپوښتل چې ولې هغه یوازې پرېښې ده. ماما نجلۍ کلکه ونیوله او ورته یې ویل ما وبخه. دا ځکه چې هغه ویره لرله چې که مارۍ له ما سره پاتې شي نو ښایي د هغې راتلونکي ته زیان ورسوي. خو اوس هغه پوه شوی و نجلۍ اوس دومره ښېګڼه لري نو دا معنا لري چې د هغه پخوانۍ روزنه سمې پایلې لرلې. نجلۍ بالاخره خپل ماما وبخه. دواړو یو بل ته غاړه ورکړه او ژمنه یې وکړه چې نور به له یو بل نه بیل نه شي. وروسته ماما یوازې خپلې مور ته ورغی خو مور یې ترې وپوښتل چې تا دا پاڼه له کومه کړې. څرګنده شوه چې دا پاڼه د مارۍ د مور د څېړنې موضوع وه. خو هغه څه چې ماما یې لا ډېر حیران کړ دا وه چې ولې د هغه لور سره له دې چې ستونزه یې حل کړې وه دا یې نه وه خپره کړې. ورو ورو ماما حقیقت وموند. په دې وخت کې نیا لږ حیرانه شوه. بیا یې سر ټیټ کړ. سره له دې چې لور یې د ژوند لپاره پوره پلان جوړ کړی و خو لا یې هم له خپلې مور څخه د زړه نه کرکه درلوده. ماما غوښتل چې دا څېړنیزه پاڼه د یوې معاملې په توګه وکاروي تر څو خپله مور دې ته اړ کړي چې د مارۍ سرپرستي پرېږدي. که یې دا نه منله نو دی به یوازې د خپلې خور د وصیت سره سم دا پاڼه تر هغې وروسته خپره کړي چې مور یې مړه شي. په پیل کې مور یې لږ زړه نازړه وه خو په پای کې هغې دا پاڼه غوره وګڼله او لمسې ماما ته وسپارل. کله چې ماما له مارۍ سره لاړ نو د خپلې لور پاڼه یې راویسته خو ولیدل چې هره پاڼه د لور د اوښکو نښې لري. دا نښې لکه نه لیدل کېدونکي نښانونه د هغې د لیکلو احساساتي حالات ثابتوي. دا هم د هغې لور د زړه غم و چې د دې پاڼو له هر ګوټ نه بهېده. په همدې شیبه کې نیا دا هر څه نور نه شوه زغملی. نیا ولړزېده. اوښکې لکه سیلاب راوتې. هغې هیڅکله فکر نه کاوه چې د خپلې لور لپاره یې تمې او هغه زخمونه دومره ژور وو. د کیسې په پای کې مارۍ هم یوه عالي لیسه ته ولاړه چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. خو کله چې له مکتبه راووته ماما به ورسره او د هغې د عمر له نورو ماشومانو سره لوبې کولې تر څو هغې ته د ماشومتوب خوښۍ ورکړي. ماما د تعلیم او ژوند ترمنځ تعادل وموند. دا به هم نجلۍ ته دا زمینه برابره کړي چې خپله لاره خپله وټاکي او د راتلونکي ژوند لوري وڅاري. فلم دلته پای ته رسیږي. په نننۍ ټولنه کې تعلیم داسې یو جنګ ګرځېدلی چې هیڅ لوګي نه لري. د سخت رقابت له امله د والدینو تمې له ماشومانو څخه ورځ تر بلې لوړېږي او له تعلیم نه ځان نشي خلاصولی له دې دنني فشار څخه. خو باید دا فکر وکړو آیا دا ډول تعلیم رښتیا هم کولی شي هغه غوره استعدادونه وروزي چې موږ یې تمه لرو؟ هو، د نوابغو روزنه سمه ده خو د نوابغو سره پرتله کول دا دواړه بنسټیز توپیر لري. که مو نننۍ ویډیو خوښه شوې وي زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې ولیکئ مننه.